السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بوئ. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته ښایم دوستانو چې په شین بیک ګراوند کې څنګه موږ ویډیو جوړولی شو او کین ماسټر چې کوم دا ډېر ښایسته اپلیکیشن ده او په دې کې چې دا موږ شین بیک ګراوند او عکس څنګه برابرولی شو. دوستانو په نننۍ ویډیو کې زه درته ښایم خپل تصویر څنګه شین بیک ګراوند ته اړولی شو. نو راځو کین ماسټر ته. دوستانو کین ماسټر مو چې کله خلاص کړو دلته مثال راځو تاسو به د 14.9 دغه به انتخاب کړئ او بیا به راشئ مثال دلته به یو تصویر خوښ کړئ چې تاسو د خوښ یار یو تصویر وي هغه به خوښ کړئ. مثال زه یو تصویر خوښوم دا یو دا دوستانو دا به لږ لوی کړئ په دې اندازه به کش کړئ. بیا به راشئ دلته لیر ته د کوم چې دا لیر به کلیک کړئ دلته بیا د میډیا ته راشئ. په میډیا کې به دلته یو شین بیک ګراوند راواخلئ. مثال دغه راخلم دا مو چې کله راواخیستو دوستانو تاسو ګورئ په شین بیک ګراوند کې دا او موږ څنګه کولی شو چې په دې ویډیو کې موږ سبسکرایب بټن او لایک دا څنګه راوستلی شو. ځینې دوستان غواړي چې دا زده کړي چې څنګه راځي د سبسکرایب بټن او لایک. اوس راځو درته ښایم دا تاسو وړکی کولی شئ لویه کولی شئ خو زه یې وړکی کوم. مثال دغه ده دا به اوکې بټن باندې کلیک وکړئ او بیا به راشئ په دې باندې بیا کلیک وکړئ په د شین بیک ګراوند باندې دلته به کته راشئ کروما کی باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کروما کی باندې کلیک وکړو نو دا بټن به انیبل کړئ. دا مو چې انیبل کړو ګورئ دوستانو هغه شین بیک ګراوند ختم شو او تاسو او نوره خپل د خوښې برابرولی شئ او هر کونج ته چې وړئ مثال ګورئ زه دې کونج ته وړم ګوره هر ځای ته وړل کېږي او دغه د دوستانو او دا چې کله موږ د ویډیو پلی کوو نو تاسو یې ګورئ ګورو دوستانو ډېر ښایسته ډېره ښایسته ویډیو د خدای دې وکړي چې تاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. بیا د خدای په امان.